تازه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د غټ او خطرناک جنگ امکان. طالبانو خپل نوي روزل سوي سرتیري چیرته واستول؟ طالبان ولې د جنگ تیاری نیسي؟ پاکستان څه وایي؟ ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. د ډیورنډ پر سر د طالب او پاکستان ترمنځ لویه جګړه نږدې کېدونکې ده. پر ډیورنډ فرضي کرښه د طالبانو حکومت او پاکستان ترنګلتیاوې ورځ تر بلې ډیریږي، که څه هم پاکستان کلونه وړاندې پر ډیورنډ فرضي کرښې باندې خپل پوځي چمتووالی نیولی، خو اوس چې د افغانستان واکمن طالبان دي نو غواړي د دې لپاره پوره چمتووالی ونیسي چې ډیورنډ کرښه باندې پاکستان سره امنیت ټینګ کړي. د افغانستان په جنوبي شرق کې د طالبانو مسؤلین وایي چې له تازه پوځي زده کړو څخه فارغ سوي سرتیري د پاکستان سره پر ډیورنډ پوله باندې ځای پر ځای کوي. دا سرتیري د 203 منصوري قلي اردو څخه تازه فارغ سوي چې له پاکستان سره به پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې ځای پر ځای سي. د منصوري قلي اردو مسؤلینو وویل چې دا سرتیري به هیڅ بهرني هیواد ته پر افغانستان د تیري اجازه ورنه کړي او پاکستان ته به اجازه ورنه کړي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پوځي تأسیسات جوړ کړي. پاکستان وویل چې طالبانو سره پر ډیورنډ کرښه باندې د اغزن تار لګولو پروژه په ګډه او تفاهم پای ته رسوي، خو طالبانو د پاکستان دا خبره رد کړه او ویې نه منله. اوس تازه یو ځل بیا پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې د طالبانو او پاکستان ترمنځ تازه ناندري رامنځته سوي او داسې فکر کیږي چې اخر به د دوی دوه نږدې دوستانو ترمنځ سختي جګړې رامنځته سي. طالبانو ډاډ ورکړ چې د دوی په راتګ سره به د افغانستان خاوره د هیڅ یوه بهرني هیواد پر ضد استعمال نسي. خدای هم وویل چې هیڅ چاته به پر خپل خاوره د تیری اجازه ورنه کړي، خو دا چې د دوی نازولی پاکستان د افغانستان پر خاوره تیری کوي نو طالب اوس مهال تر یوې کچې جدي دی، خو معلومه نه ده چې یوازې دا سرحدي جدیت به تر کومه وخته دوام ولري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.